غزوہ بدر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ولاړ دی او 313 صحابه کرام دی او ذاتی هغه چې کم مادي طاقت ډیر کم دی ډیر کم بل طرف ته کافران دي ظاهری مادي طاقت باندې مالامال دي مسلمانانو سره اته توري دي او کافران ټول مسلح دي نور د کجورو ډنګونه دي مسلمانانو سره صرف 2 اسونه دي کافرو سره اویا اسونه دي مسلمانانو سره اویا اوخان دي کافرو سره 200 اوخان دي او صفونه یو بل ته مخامخ درېږي یو بل ته نو مبارزه به کېده اوس خو آسان جنگ دی ګران نه دی هغه ګرانو اوس خو مورچه کې یو هم ناستي بل هم ناستي په یو بل ډس کوي د لرې نه یو بل اولی اب میدان ته ووتل مبارزین به ورته وي یو کس به ووته او ټولې ډلې له به چیلنج ورکو هل من مبارزین شته چې څوک زما مقابلې له راوځي مقابل به ټول چیلنج کاو نو یو کس به ولا راووت نو دی به په جګړه شو نو دی کې به یو خامخا مړ کېده دا به پکې نه و چې یو به بچ شي او مرګ به هم د تورې د والو مرګ به ټوکړې ټوکړې وجود به د یو خامخا ټوکړې کېده او بل به بچ کېده دا سخت جنګ نو د کافرو د صف نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی راوځي هغه وخت کې لا مسلمان نو کافر او عبدالرحمن او چې څنګه راغی 313 صحابه ول سره د رسول الله مبارک چیلنج ورکړي ودرید مخامخ او आवाज کوي هل من مبارزین شته په دې ټولو کې چې مال څوک مقابلې له راوځي تورې داسې لهره وکړه ویړه کوله نو دا قانون دی فطري چې پلار د زوی اواز پیژني دا ورته پته چې دا اواز خو زما د زوی دی نو حضرت ابوبکر صدیق پوه شو اواز یې وپېژن وی دا د عبدالرحمن اواز خو نه دی وی دی نو تورې له شلنګ ورکه ورمنډه یې کړی وی دره دې ته اوس ایمان وی زه درلم دا د میدان ته بل څوک به نه ورځي زه به ورځم د ده مقابله به زه کوم نو رسول الله مبارک د مټه ونیوی نه ته به نه ورځئ الله رسوله ما پرېږده چې زه الله ته نن وښیمه چې زه به د ستا دپاره پروردګاره د خپل زوی سره هم مقابله کوم جنګېږم دې کې به یا ابوبکر وفات کېده شهید کېده به یا به یې زوی مړ کېده دې کې یو خامخا به تلل د دنیا لیکن حضور پاک منع کړ او بیا چې دا عبدالرحمن مسلمان شو نو پلار ته وی بابا په بدر کې یو موقع کې روانو ما او جنگ او ته مې تورې لاندې راغلې توره مې اوچته کړه رابروله مې خو چې مې وپېژندلې نو توره مې درنه لرې کړه چې خدا ما پلار دی ګنې بس وهلې مې وی بچې که زما د تورې لاندې راغلی وي قسم په خدای که صبر مې درته کړی سر به مې د ناخوا غورځولی دې ته الله سره مینه وایي الله سره محبت وایي چې نه زوی پېژنم نه ښځه پېژنم نه لور پېژنم نه ماما پېژنم نه تره پېژنم چې پېژنم نو یو الله پېژنم دې ته بیا ایمان وایي او چې کله د بدر د قیدیانو متعلق مشوره کېده او یا کسان پکې نیولې شوي دي مشاورت کېده نو چا یو مشوره چا بله مشوره چا بله مشوره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته وکتل عمره تاسو تجویز پیش کړه تاسو الله رسول زما خبره سه نه منلی کېږي څه لا ویل نه منل خو وروستو خبره ده خو ته خو څه ووایه وی ښه زما خدا خواهش دی چې دا ټول قیدیان مړه کړو او څنګه یې مړه کړو چې د چا پکې رشته دار دی هغه به خپل رشته دار لالی وجنې به زما پکې ماما دی زما ماما وجنم د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی هغه به هغه وجني د حضرت علی پکې رور دی عقیل هغه به هغه وجني او د الله رسول ستا پکې تره دی عباس او یو دی زوم دی ابوالعاص ته به دا وجني هر کس په خپل رشته دار وجني نن موږ الله ته ښایو چې الله یو تا پېژنو بل څوک نه پېژنو عمر خبره ډېره سخته ده اکثریت هغې طرف ته چې فدیه به والو نو فدیه ترې واخېسته او څه نور شرطونه یې پرې ولګول او کافران یې پرېښودل نو فورا قرآن شریف کې الله آیت نازل کړ
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. خلاصه دا چې د عمر فیصله ټیک وه، د الله مقابله کې خپل او پردی او رشته دار او فلان فلان پرېښودل پکار، ټول وجل پکار. ایمان دی ته وایي. والذین آمنوا اشد حبا لله. دا طالبان پې پوهېږي، دا طالبان وایي د طبعي فعل نه اسم تبدیل اشدو سره راځي. مسلمان به دی چې د به زیاته مینه د ټولو نه اول نمبر مینه به الله سره. تسبیح څه شی دی؟ تسبیح او ذکر دا خو مقصد نه دی. ټیک ده چې په ذکر ثواب میلاویږي، تلفظ پکې شونډې ړقی ژبه ړقی ثواب میلاویږي، او ترغیب هم الله او رسول ورکړی دی. قرآن کې هم شته او په احادیثو کې هم ترغیب دی چې ذکر کوئ. د ذکر ډیر زیات فضایل دي، لږ نه ډیر زیات. پټ ذکر، د زړه ذکر، د خولې ذکر، په لاسونو ذکر، تپوس پر دې ګوتو نه کېږي ذکر. او مقصد د ذکر نه وصول الی الله دی چې الله ته ورسوي. ستا زړه د الله کور جوړ شي، ستا زړه او ستا د زړه نه غیر الله وځي، ختم شي. هغه مراتب فنا فی الله او هغه کسې خو ګرانې خبرې دي، هغه اوږدې خبرې دي، ډېرې ګرانې دي، خو چې څه ناڅه توجه الله ته پیدا شي. مراقبه څه دپاره کوي؟ چې د دنیا نه ستا توجه هټ کر، ختم شي، الله ته متوجه شي. لطائف ولې کوي؟ چې ستا د دنیا نه توجه ختم شي او ستا هغه اندامونه چې هغه رؤسا دي د وجود، د هغې ټولو توجه رب العالمین ته پیدا شي. او ستا په وجود کې چې د شیطان کم کورونه دي، هغه کورونه شیطان وځي او هغه د الله عرش شي، هغه کې الله کې. دا د طایفو مقصد. نو دا دلته چې تاسو راغلی دې مقصد ته متوجه شئ، الله ته ځان مخامخ کړئ. دنیا پرېږدی وی، دنیا به کو، دا نه چې نه به کو. خو زمونږ دا طالبان وایي یو مقصد اولی وي یو ثانوي وي، یو ته مقصود بالذات وي، یو ته مقصود بالواسطه بالواسطه وي. مقصود بالذات، مقصود اولی به د الله ذاتي، بس دا نور به دویم نمبر کې وي. دا نور به په حیث د سبب استعمالوم، الله سره شریکوم به نه. دا نور هم چې استعمالوم نو دا به مؤثر نه ګڼم، تاثیر به پکې الله نه ګڼم. دا به زما ایمان وي. په الله ایمان هم دغه مقصد دی. توحید هم دې ته وایي. ډاکټر نه به زه علاج کوم، خو دا به نه ویم چې ما ډاکټر جوړوي. دا به د حیثیت د سبب استعمالوم. ډاکټر به زما خدای نی، دارو به زما خدای نی. ډاکټر نه به علاج کوم، خو دا به مؤثر حقیقي نه ګڼم. ایمان به مې دی چې د ډاکټر په دارو کې او د ډاکټر په لاس کې به شفا الله شي. دم به هم استعمالوم، خو ایمان به مې دی. ګوره دم څونه د قرآن الفاظ دي یا د پیغمبر مبارک د حدیث و الفاظ. ایمان به دی چې نه مې دمګري جوړولی شي، نه مې دم جوړولی شي. په دې دم کې به شفا څوک باچي؟ ټول ملګري ووایه ډوډۍ به م خورم، ما ته پته چې په ډوډۍ زه مړېږم، ما ته پته چې په دې چایو د ما تنده ختمېږي او په دې اوبو د ما تنده ختمېږي. لیکن ایمان او عقیده به مې دی چې د ډوډۍ نه وجود ته کومه فایده رسېږي او د اوبو د چایو نه چې وجود ته کوم طاقتونه او قوتونه رسېږي او د انسان د ژوند حیات پې دی، د انسان د وجود، نو دا په دې ډوډۍ کې چایو اوبو کې نه دی. دا تاثیر به څوک پیدا کوي؟ دې ته توحید وایي. دا د الله د وحدانیت عقیده ده. بس واده به کې، بچی به دې پیدا کېږي، عقیده به دې دی چې دا بچی ماله دا ښځه نشي راکولی، نه ډاکټر راکولی شي او نه که یو زیارت ته لاړم هغه زیارت راکولی شي. عقیده به دی چې که الله وغواړي نو ماله به خدای بچي راکړي، او نه غواړي نو ماله بچي هېڅوک نشي راکولی. نظر الله ته شو، په سبب په دنیا په دې څیزونو نظر شو، خو په حیث د سبب شو، په حیث د سبب، ځکه دنیا دارالاسباب دی او په دې سبب نتیجه مرتب کوونکې د الله ذات دی. د دنیا مالداران خلک به درته وښیم څلور ښځې کړي دي، په بچو پسې ړانده شو. ډاکټران به درته وښیم بچو پسې ړانده شو. ساینسدانان به درته وښیم بچو پسې ړانده شو. او غریب به غریب په کور کې به خپل نی، د خټو په کوټه کې وي او 12-14 بچي به ترې مخکې وروسته منډې تړلی وي. یو ښکاری بچي به
وایه استاد د چا د طرف نه شو الله د طرف نه شو یهب لمن یشاء اناثا چاله نور ورکوي ویهب لمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله دواړه ورکوي الکان ډېر جنکۍ کم یا جنکۍ ډېر الکان کم ویجعل من یشاء عقیما څوک شنډ کي یا څوک شنډ کي قسم په خدای که د چا پلار هم ولا بچې ورکي بس دې ته عقیده توحید وایي الله ته نظر کول بل چاته نه او که الله نه ما سوا دې بل چاته سترګې واړولې او چې کله د الله او د بنده مقابله راشي بنده به غورځو الله ته به توجه وکړو بس دا خلاصه شو یو جنۍ په لاره روانه و یو هلک ورپسې هغه هلک ورپسې و د جنۍ پسې ناجنۍ چې په پکه متله دی به ورپسې و هغې خدای دې بې خو باسه ما پسې ولې ګرځئ ما هم شرمې او ځان هم شرم وی ډېره مې خوښه بس په لنډو فیصله ده څه به دلایل وو خوښه ما کې دې څه خوښ دی وي ستا مخ مې خوښ دی ستا سرمن مې خوښه ده ستا چال مې خوښ دی ستا خبرې مې خوښې دي بچې په کمه دی درپسې به وی ګوره ما نه ډېر ښکلې ښځې شته زه د خدای بنده ما پرېږدم چې ته ښکلې ښځه وګوره ځان له نیکه وکړه واده کړه ما هم ګناهګار یم ته هم ګناهګار یې وی ستا نه ښکلې اړو څوک شته ما ته ته ښکلې تا روانه او پسې وی رښتیا وی چې ما نه بل څوک ښکلې نشته وی یو بلکل ځکه خو تا پسې روانه یم وی یو خبره کوم وی زما یو خور د ما نه زیاته ښکلې ده زمانه شکل زمانه حسن ډیر زیات دی او دا ما پسې شاته را روانه ده اما نه ډېره ښکلې ده نو ګوره فورا د یوټرن واخیست یوټرن یې واخیسته او هغې خور ته یې ولا وکتل خور مور نشته چې داسې وکتل په دې جینۍ کیړی وایسته هغه اوږدو څوکو والا کیړی نه او ښه مضبوط باب د ضربه یضربو یې بجاري ای د سپي بچیه ای د خر بچیه ای د سپي زویه د خر بچیه ته وایې چې ته مې خوښې او ته ډېره زیاته خښتې چې د بل دې واورېدل څنګه دې مخ بل طرف ته واړو که ستا نظر کې صرف او صرف زوم نو ما نه باندې مخ بل طرف ته نه اړو ما پسې به نیغ شوی وې لکه څه چې مجنون لیلا پسې شوی مجنون لیلا باندې عاشق دی نظر یې په لیلا دی دقسې ایمان نصیب کا الله سره ښې وشلق او ښه مضبوط مضبوطې وو نن نه پس که دې ما پسې مزل وکړو ما پسې راغلی چې سرمن دې وباسم خرزویه به ته وې تا سره مینه ده ته مې خوښې چې بل مې راته ووایي فورا دې خامخ واړو دقه مثال زمونږ دی مونږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین څوک راته وایي په منځ کې شمېرلی هم نشئ هر رکعت کې وایي سنتو کې موایه نفلو کې موایه فردو کې موایه ویترو کې موایه د شپې مونځ کې موایه د ورځې مونځ کې موایه او چې مانځه نه فارغ شو نو الله تعالی څه موچته خدای تا نه غواړم خدای تا نه غواړم خدای تا نه غواړم خو چې بل طرف ته راته د دنیا یو سوچ راشي بیا د الله پرېښی هلته په منډه روان مثال به در کوم داسې به ني چې مثال به نه در کوم ما ته بانګ ویلې کېږي نو څه وایي حی علی الصلاة حی علی الفلاح آواز د چا دی د الله دی جبه انسان ده آواز د الله د طرف نه دی جبه د انسان ده خوله د انسان ده شونډې د انسان دي او تعالی آواز درکوي الله اکبر پویی دی چې په کوم ذات په ایمان دی د هغه نه لوی بل نشته مخکې درته تمهید د تمهید چې کوم ذات باندې ستا ایمان دی هغه نه لوی ذات بل وایه هغه نه لوی ذات الله اکبر څلور ځله درته آواز کوي او بیا درته څه وایي اشهد ان لا اله الا الله بیا درته دا وایي چې ګورې زما معبود هم دغه یو دی بل خو به مخ نه ګرځې توجه به دې صرف الله ته او بیا راته دا وایي چې اشهد ان محمد رسول الله چې دا ټول هر څه ماته پیغمبر مبارک ښولی دي دا خدای رسول دی او بیا راله آواز کوي تمهید نه پس حی علی الصلاة حی علی الفلاح رښتیا ووایه دې وخت کې ستا مونځ ته مخ دی که بل خوا دې مخ دی
که یو سړی فورا رامنډه کي او دکان هم بند کړي او زمینداره سسکور او چاریم په ځای وغورځوي او ښځه او بچي هم پرېږدي او نیغ جومات ته راشي نو د ده توجه الله ته او که نه دی وایي چې زه مړه دا ګاک رانه ځي ګاک ځي دکان بندوم ګاک ځي بیا به څه کوم اوس په پته ولګي که نه حاجي صاحب وایي اوس په پسچه معلومېږي چې ایمان لري څوک هلته دوست در سره ناست دی مانځه وخت یې بانګ یې ووې او ته بیا پرېږده دا دوست به خفه شي د باندې بچی وسکو هلته دکان په پټي کې ناست دی او زمینداري کې او بخور کې وایي که دا پرېږدم خو بخور به اوبه رانه خرابېږي دکان پرېږدم دکان خرابېږي ملګري پرېږدم ملګري خپه کېږي ښځې سره ناست یم ګپ شپ لګوم دا د ښځې سره دا خشتوالی او دا ناسته دا ختمېږي بچو سره ناست یم ګپ شپ لګوم ډوډۍ سره ناست یم دا پرېږدم دا څه خرابېږي وایه که نه څه افرأیت من اتخذ الهه هواه اوس چا پسې روان شوې خواهش پسې روان شوې که نه شي او خدای دې پرېښوده دا خو نه ده دا نه ده اوس دا هغه مثال دی چې ته وایې الله اهدنا الصراط المستقیم الله تا نه غواړم بل چا نه نه غواړم خو چې کوم وخت کې د خدای او د بچي مقابله شي بیا بچی ښکلی خدای پرېږدی بیا ښځې سره وخت تېری الله پرېږدی بیا دکان نه پرېږدی الله پرېږدی بیا وبخور نه پرېږدی الله پرېږدی دقسې څپېړه به خدای درکوي او څه مضبوط په دی وایي چې خر بچی دروغ وایي بلکل دروغ وایي ما سره مینه نشته که ما سره مینه و نو ما ته خو چغه درته ووالې شو چې راځه که نه ما ته ودرېږه مونځ خو مناجات د معراج المؤمن دی الله ته ودرېدل دی خبرې خو در باندې ترخې نه لګي تراخه دارو کې فایده یې که نه ښه خواږه دارو کې هېڅ فایده نه ما یو ډاکټر ته وې دارو راته لیکلي ما وی ډاکټر صاحب دغه ستا دارو ډېر ترخو خو یو بل ډاکټر راته یو شربت لیکلی دی ډېر خوږ دی خو فایده یې رانه کړله ما ته وی په خوږو کې فایده نشته فایده په چا کې وي ترخو کې جلب د منفعت دونه فایده نه ورکوي لکه دفع د مضرت اوس پې درته وي چې یو 15 روپۍ واخله او ما له دغه دکان نه دا 15 ستا شو په دې 15 د نسوارو یو غونډس کې راوړه نو لاړ به نه شي یخني به دې کېږي خو چې څپېړه مې درته ونیوه چې ځې که نه دې شابه په منډه ده په منډه به ځغلې نو خوږو دارو کې دومره فایده نه لکه څومره چې ترخو دارو کې فایده نو اوس په تاسو باندې دا خبرې ترخې لګي چې واقعي زه خو هلته ناست وم او بانګ یې وې ما خو موبایل بند نه کړ په دې غم کې خو تاسو ټول اخته یې کړ خاورې به تاسو خانقاهي نظام نه فایده واله تر څو چې در سره دا خښته موبایل په جیب کې پروت ای ملا ای طالبه تر څو نو فکر مه کوه چې زما توجه به الله کوي توجه به یې ټوله دی مړه تسبیح خو مونږ ختمې کړې تسبیح په ځای د موبایل دکانونه جوړ شو جیب ته به ملا سمنډه ماته یو سړي په مکه مدینه منوره کې وایي د تسبیح ذکر راغی ما سره تسبیح وي هذه بدعه دا بدعت دی ما ولې وی تحاسب مع الله الله سره حساب کوي مې پیغمبر مبارک وی 313 وایا او 300 وایا 3 کرتا او 4 کرتا او زه 100 کرتا ویم نو هغه یحاسب الله خدای سره حساب کوي دا شمیر خو د پیغمبر نه ثابت خدای سره حساب کوي او مې پیغمبر چې وی چې دا مسئولات دي نه ګوتو باندې شمیره نو دا خدای سره حساب کوي نو مالا غصه راله مې ودرېږه دې شورتي ته دې ښیم مې ټول د مدینې دکانونه او د مکې دکانونو کې تسبیح خرڅېږي دا ټول بدعت خرڅوي پابندي پورې نه لګوي نو بیا وروسته ریورس ګیرې ولګاو مې نه تاب دې ټولو ته بدعت دي وي نو مې دا ټول بدعت خرڅوي ګناه خرڅوي دا څه کوې دا خو مقصود نه دی مقصود د الله ذکر دی د مذکري دي څه شی دی تا ته خدای یاد دی شمیر به پې نو چې جیب ته به دې ګوتې ومنډلې تسبو سر به دې لاس وجنګېد هسې به دې رومال له جیب ته لاس ومنډه او تسبو سره به وجنګېده نو الله به در یاد شو نو زر به دې راوستې نو ذکر به دې وکړه اوس که هسې جیب ته لاس ومنډې رومال ته او په دې موبایل مردار دې لاس وګرځېږي نو دې به راوست مړه سار به هم جومات کې چې جمع وشوه نو خلکو به قرآن شریفونه راواغېشتل دیوال ته به ډډه واله تلاوت به کو امام صاحب به قبلې ته مخ کړې په سر به یې څادر واچو نو هغه خپل ذکر و اذکار به کو یا به د قرآن شریف تلاوت کو مازدیګر هم دغه حال و ماسخوتن هم دغه حال اوس چې څنګه نیت سلام وګرځئ دوا ته سوچ نه نو مقتدیان هم دیوالونه او برجو ته ډډې ووایي او غټ موبایل راوباسي
او کشه یا کشو کشه او امام صاحب هم میراب ته ډډه وایي هغه خپله باجه راوباسي هلکه رښتیا وایم که دروغ وایي نو تاسو به مانه تاسو به مراقبې وکړئ مراقبې دغې سره کوئ تاسو غم کې دا خلک پراته دي ضرورت دی دی خانقاهی نظام تا ضرورت دی دی تصوف تا ضرورت دی دی مجالسو تا کنی قسم په خدای چې دجالی فتنې په ډېر زور و شور مخې ته را روانې دي پخوا به راکوټې موبایلونه یو بل سره به خبرې کولې په پوټیني موبایل نو پیکج مې اچولی دی نو مه بندوه مونږ ته به هم خلک وایي چې ګورې جي بندوم یو کس ټلیفون وکړه څوک یې مې پلان کې او شکر الحمدلله څنګه خیمه بیا څنګه بیا هم خیمه نور څنګه نور هم خیمه هلو بیا څنګه بیا هم خیمه ها ما یې بچي بس نه نه بندوم ما پیکج اچولی اوس هغه شي سر خوړلی دی اوس څه شی دی پته شته راته مونږ ته پته ده ښه مونږ ته دا مسایل را روان دي ځکه یې درته وایم اوس بالک هم د شپې کوټې ته ننوځي او پلار ته وي بابا زه پېشمني وختي پاسم تا د خوب وځې که نه او سټډي کومه او میانس کې غټ موبایل راغشتي ویډیو کال باندې چا سره لګیا حقیقت ته او جینې هم په کوټه کې دننه ناسته ده ځان پسې کونډه لګولې ده سټډي کوم وختي به پاسم تاسو د خوب وځئ په هغه کوټه کې جینۍ ده او په دې بله کوټه کې هلک دی هغه لاور کې دی او دا په پېښور کې ده او قسم په خدای په ویډیو کال یو بل سره لګیا دي یو بل سره ګوري او خبرې اترې شو غټه فتنه جوړه ده فتنه مهرباني وکړئ د ما خبرې د اصلاح دي خفه کېږئ ما تاسو اکثر پکې علما او طالبان او صالحین دلته ناست یې دا غټ موبایل صرف د دینی مقاصدو لپاره استعمال کې او زیاتې مې استعمالوي دې له ښه مغلس په دریو طلاقو طلاق ورکړي دا مې استعمالوي دا تاسو د خدای نه اړئ دا تاسو د دین نه اړئ هلته اقامت شروع دي دلته د موبایل اوچت کړی دی هغه ته څه وایي هغه ملګري ته هلو هلکه صبر وکړه شابه یې ورېږه ښه رکات را نه دي خبرې در خلاصوه خدای دې په تا اشلق راوغورځي رکات څه ته وایي بند که تکبیر تحریمه ده مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه یو ځل یو مجلس ته راغی او خلکو ستړي مشي شروع کړل د ستړي مشي دا موږ سره خلک کوي بې خاله وباسي کور ته چې مازدیګر ماښام لاړ شوي دا جامې دا چې د ګوډ له تلې وي که چارې له تلې وي ټول لستوڼې او ټول دغه نه ډکې دي خلکو مینه کړې ده محبت کړی دی که نه بیا څوک راپسې لاسونه راکاږي ته به وایي حجر اسود یم لاسونه راکاږي دا بل غم دا مولانا حزب الله جان صاحب نه هم تپوس کوه دې غم کې موږ مبتلا یو زموږ مفتی صاحب رحمت الله علیه مفتی اقدس مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه فرمایل ما ته خپله اورېدلی غلام محمد صادق صاحب د خدای پاک وبخښي هغه هم په مجلس کې ناست وی دغسې ولاړم د ذکر راغی د دې تر غاړه وتو وی خلکو ډېر ستړي کم په ستړي مشو باندې حالانکې هغه ډېر حساسه وو وی شاته هغه یو بل ملګري ته بیا پرې نه ورځو پرون هم شب قدر ترې طاهر الله درویش صاحب دی دلته ناست دی ما چې خدای پاک خلک راله گاډي ماتوي که څه به بلا وړېدو دا مینه ده او د خلکو محبت دی نو هغه خلکو راګیر کړی نو دې کې اقامت شروع شو او خلکو ستړي مشي په خیرالي ستړي هلکه ګورې تاسو ته آداب ښیم چې کله یو دیني مجلس وي که نه او یو عالم تقریر کوي یو بل عالم راغی نو تاسو به بالکل خدای را خدای نه دا عالم خو د دین خبرې کوي د بېعزتي هم راځي او د قرآن او سنت حتی کم راځي کله چې د قرآن شریف تلاوت کېږي خبرې بالکل مه کوئ مه چا سره ستړي مشي کوئ حتی چې د رسول الله مبارک مدح او صفت او ناتخواني کېږي هغې ته هم توجه ساتئ دې وخت هم خبرې مه کوئ مه چاته پاسئ مه لاسونه ملاوئ هر څوک د دې آدابو له خیال وساتئ د دې اجتماع فایده دا ده چې تاسو ته موږ آداب وښایو د استاد ادب د پیر صاحب ادب د مشر د پټکي د دې آداب او خیال خو د قرآن ادب دا په پوره خیال به ساتئ نو چې هغه څنګه غریب ستړي مشي نو رکات خو اعلان دی که خو تکبیر اولا ته پاتې شو نو چې مونځ یې وکړو نو ژړلې نو خلک راغلل صاحب چې خوب کړی وی نه وی تکلیف ورسېد وی نه وی ولې ژاړې وی 36 کاله پس رانه تکبیر تحریمه فوت شو 36 سال بعد مونږ به څه کوو وایي جي الله زر کوه شابه بس جمع رانه لاړه رکات لاړ
خدای دې بې خوباسه په داسې ملګري شړق وغورځوه چې تا نه تکبیر تحریم فوت کوي نن نه پس چې څومره ملګري یې یو به تسبو سره ذکر کوي که خیر انشاءالله تلاوت د قرآن شریف به کوي انشاءالله او چې کوم اذکار د تدویل د هغې پابندي به کوي انشاءالله او دویم دا چې موبایل به غلط بالکل نه استعمالوي دین له به استعمالوي چې کوم د ختم نبوت خلاف فتنه روانه ده د پرویزیت فتنه را نورې فتنې لري د هغې رد به په موبایل کوي که خیر انشاءالله العزیز او بل به دی تکبیر اولا تاسو چې دلته راغلی نو تاسو عام خلک ځان مه ګڼئ تاسو عامو خلکو کې اوس فرق دی تکبیر اولا به لاندې کوئ ټول چې دې مقصد نه والی مونږ څه زده کړل خانقاه کې مونږ څه زده کړل چې مونږ دا زده کړل تکبیر اولا نه به ټول مکمل پابندي به کوئ موبایل به بالکل بندوئ دا به ستاسو الله ته توجه به الله سره نو د دې مقصد څه دی صرف او صرف الله ته توجه کول دا توحید دی دا د الله د وحدانیت عقیدم ده دنیا تر دنیا په نظر کتل الله ته د الله په نظر کتل بس دا به ستاسو مقصد نو د مسلمان صفت ته دی والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمان هغه دی چې د الله سره ډېره زیاته مینه ها اوس بس خلاصه چې الله سره مینه شوه نو د الله تابعداري راغله او چې الله سره مینه شوه نو شعائر الله سره مینه شوه ما سره چا مینه زما خبرې به خوښې که به نه وایه که نه نو چې ما سره مینه زما خبرې به خوښې چې الله سره مینه ده د الله رسول سره به مینه ساتئ د الله کتاب قرآن شریف سره به مینه ساتئ مساجد الله شعائر الله سره به مینه ساتئ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب رجال الله علماء صالحین مشایخ چې تا الله ته رسي هغې سره مینه به ساتئ دا ستاسو دپاره آداب شو او دا ستاسو د خانقاهي نظام یو سبق شو چې ما درته ذکر کړ پابندي به کوئ انشاءالله په دې کله او د دې مثال موږ سره موجود دی قسم په خدای صرف یو مثال هسې در کوم تاسو له بس کوم ځکه چې وخت د جمعې د لمانځنې دی د یو وخت کې د څلورو ښځو نه زیاتې نکاح باندې پابندي نه وه د چا په نکاح کې 10 ښځې وې د چا 8 ښځې وې حکم راغی چې څلور ښځو نه زیات ممنوع او د صحابو د چا 8 وې او د چا 10 وې د چا یو کس پکې 14 ښځې وې دې نه زیاتې مې خدا په حدیثو کې معلوم دي نو اوس صحابه څه کوي پکار دا وه که نه انسان وایي زړه کې دا وایي چې یار ما خو دا 10 ښځې دي او د ټولو نه بچي دي دې سره به څه کوم بس لیکن چې دا حکم نازل شو فورا صحابه راغله الله رسوله کمې څلور پرېږدو کمې لرې کو بس فورا عمل کمې څلور پرېږدو کمې لرې کو یو صحابي نه دا ثابته نه ټول تاریخ وګورئ چې حضور پاک ته دا ویلي چې د الله رسوله دې نه خو زمونږ بچي دي یا دا ښځې چې اوس لرې کو دا غریبانان یې به څه کوي لږ غوندې الله ته درخواست وکړه چې د اوسه پورې چا کړي دي هغه دې پکې ازادي وي وروستو به څلور کو زیاتې به نه د ترمیم ولې دا ګناه خو نه وه که پیغمبر مبارک یې درخواست کړی هېڅ ګناه پکې نه وه په ډېرو امورو کې صحابو درخواستونه رسول الله مبارک ته کړي دي لکه د حدیبیې د صلح مسله بل 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 لیکن دلته کې به تاریخ کې ثابت نه کوي چې یو صحابي دا درخواست کړي فورا راځي فورا کمې څلور پرېږدو کمې خوشي کړو فورا عمل ولې بس دا الله سره جوړ دی دا الله د پیغمبر خبره ده دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو خبره ده نو ان شاء الله العزیز د دې خانقاهي سبق د نن پیریډ نه بس تاسو دا خبره ذهن ته اخلو که خیري چې زموږ مکمل توجه به چا طرف ته الله طرف بس او دا باقي چې څومره دي دا به موږ الله سره ټکراو نه جوړو چې کلم د غیر الله او د الله میاس کې ټکراو راغی موږ به غیر الله پرېږدو الله له بځو او د باقي څیزونو ته به د سبب په حیثیت ګورو تاثیر به د الله نه ګڼو الله ته به توجه ساتو نو چې الله ته توجه ساته نو الله په خپل بنده ډېر زیات مهربانه قسم دی د خپل مور په بچي دومره رحم نشته څومره رحم چې د الله په خپل بنده باندې خپل یو حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي یو ښځه راله حضور پاک له یو ماشوم بچی ورسره او راله رسول الله مبارک له وی صاحب تاسو خدا ویلي دي که نه چې الله ارحم بعباده من الام بولدها چې د الله په خپلو بندګانو د مور نه په بچو چې کار رحم دی زیات دی او نو زه خو به د خپل بچی اور ته ونه غورځوم الله د خپل بندګان اور ته ولې غورځوي عجیبه سوال
نو رسول الله مبارک څه فرمایي وی الله لا یلقي ان الله لا یلقي في النار الا المارد المتمرد على الله. هغه انسان چې الله ته نظر نه کوي سرکشي کوي سر اوچت حسابوي ګور الله لوی نه ګڼي د الله د حکم نه خپل حکم لوی ګڼي د الله مقابله کې ودرېږي الله چې سوي هغې ته په سپک نظر ګوري خپلو خبرو ته د پلار د لیډر خبرو ته په اوچت نظر ګوري دا به ورته ورته نو چې نظر دې صرف الله ته کو ځان دې عاجزه کو او الله دې قادر مطلق او خالق حقیقي او مالک حقیقي او معبود حقیقي وګڼو خدای ګواه دی چې باقي به سره الله ډېره ګزاره وکړي الله پاک دې ستاسو د اجتماع قبول کړي حضرت مولانا حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم د چې څومره خلفا دي مدرسین دي الله دې په علومو کې او دینی خدماتو کې برکات واچي او زمونږ د دې سلسلې حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه خواجه عبدالمالک صدیقی صاحب رحمت الله علیه او دا یو سلسله نقشبندیه او ډیره بهترینه سلسله ده آسان هم ده او ډیره مؤثر هم د ټولې لارې دي نو الله پاک دې تاسو هم د دې چترې نقشبند د چترې لاندې کړي الله مو روغ صحتونه نصیب کا او الله دې خانقاه له ډېر برکتونه ورکړي او بل دا مدرسه ده او تاسو د دې خانقاه سره متعلق یې نو دې کې ډېر کارونه روان دي خو تاسو ته نه وایي چندولې نه یې راغوښتې او بهر کې دا ګور تاسو وینئ دا بادي شوه نوره به هم کېږي نو دې سره تاسو کوشش کوئ تعاون هم کوئ ښه او خپل نسبت قایم ساتئ مضبوط ساتئ صحبت له راځئ ناسته کوئ دې سره بس تاسو نسبت نور هم مضبوطېږي و آخر دعوانا ان الحمد لله